अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फरदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्यन व बिल कुरआनिल अज़ीम वल हदीस क़ुदवतन व इमामन व बि अबी हनीफत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मज़हबन व मसलकन व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अकल तय्यिबन व अमिल फी सुन्नतिन व अमिन अन्नास बवाइक़ह व अमिन अन्नास बवाइक़हु दख़लल जन्नह। फ़क़ाल रजुलुन या रसूलल्लाहि इन्न हाज़ा अल-यौम फिन्नासि लकसीर। क़ाल व सयकूनु फ़ी क़ुरूनिन बअदी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़े बहरी लुत्फ़ी हो अबरी बहारी कुनत खारू समंद्रा आबदारी। ज़े कानी जूदी उबादी खजाने कुनत परशी ज़मीन नादुर पेशानी। इलाही गुंचई उम्मीद बुक्शाई गुली अज़रूज़ई जावीद बिन माई बखंदान अजलबी अन गुंच बागम वज़िन गुल अतर फरवर कुन दिमागम। मिया जामीर हाकुन शर्मिसारी जिसाफो दुर्द पीशारांच दारी। ताल अल्लाहु ज़िही क़य्यूम दाना तवानाई दिही हर नातवाना। दुरूद शरीफ हुआ। बुज़ुर्गान किराम, नादा अल्लाह पे फज़ल सरा वो जुमा ये हदीस मुबारक बांधे जुमे फर्ज बांधे हस्ब तौफीक बयान की। शपक जुमे पदे बयान लाड़ो दा वो जुमा आदि तर्जमा दाशपाड़ो शपगवाड़ो जुमों के उगड़ा च पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाई च सोग दावी च जन्नत दा बेद सज़ान लाशमा। बाज़ कसान ब जन्नत तलाशी खो सज़ा बोखरी सज़ा न बपज़ी देर मुदब सज़ा उखरी च मुसलमान भी। बाज़ कसान बदाई ची परज़ द क़यामत तंद ढेर ज़्यादा दा
نو بعضې کسان به د حوض کوثر د اوبو نه محروم شي اگر که مسلمان وي. ابن ابي مليكة تابعي چې په سوونو صحابې لیدلي دي، هغه وی چې رسول الله په حوض کوثر به ولاړ وي، دا د میزان او د پولیس ورات نه مخکې ځای دی چې کوم کسان د رسول الله نه وروستو مرتد شوي دي چې نبی علیه السلام مبارک وفات شو، د هغې نه وروستو څه کسان مرتد شو او کافر شو، د مسیلمة الکذاب سره ملګري شو. نو یو به دغه کسان رسول الله ته به خدای ووایي انک لا تدري ما احدثوا بعدک. یو به دا کسان د اوبو د حوض کوثر نه محروم وي او په دې ټول محشر کې به تږي ګرځي. او دویم هغه انسان دی چې هغه په سنتو د محمد رسول الله برابر نه وي، هغه د حوض کوثر د اوبو نه محروم دی، اگر که ډېر ذکر یې کړي او ډېر عبادات یې کړي، خو دې د سنت مخالف دی که یو سنت په ټول په ځای راوړی نو دی به د هغې نه محروم وي. نو یو دا مبتدي دی بل مرتد دی. مبتدي هغه چاته وایي چې د خلاف سنت کارونه کوي، او داسې سړي سره چې د سنتو خلاف کوي هسې الیک سلیک کوه، دلي دوستي چې ورسره ونه کوي ګنې تبعي ده. تابعګاه هره شپه په دعای قنوت کې وی ونترکو من یفجرک، یا الله زما به تعلق د هغه چا سره ني دا په مانځه کې ته وعده د خدای سره کوي چې هغه ستا نافرمان وي او د رسول الله مبارک د سنتو خلاف وي، نو دلی دوستی مه کوه. او باقي پیران صاحبان چې دي هغه وایي ولې که خدای توفیق ورکړي او چې ته سم شي، نو هغوی ته خپلو مرشدان ویلي دي چې خیر دی تاسو ورو اصلاح کوئ که چې ته ټیک شي او برابر شي. ما ستاسو خدمت کې عرض وکړو چې ډېر کسان مسلمانان به وي، لیکن د ډېرو خبرو نه به په ورځ د قیامت محروم وي، د لویو مقاماتو نه به محروم وي. دي د خواهشاتو نفسانی او تابعداري کړې ده. قرآن عظیم مبارک کې راغلي دي په 19 پاره کې سورة فرقان کې أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. الله پاک پیغمبر علیہ السلام ته وایي چې ای پیغمبر علیہ السلام څوک چې د خپلو خواهشاتو تابعداري کوي نو ته به د هغې اصلاح وکړي؟ نه، د دې اصلاح ممکنه نه ده چې هغه خپل خواهش ته خپل خدای وایي، او چې څه خواهش ورته وایي هغه کوي، نو ته د ده په اصلاح ای د خدای پیغمبره عالمانو ته وایي چې د ده اصلاح نشي کېدی. اته خپل وعظ او نصیحت جاری ساته، باقي د داسې انسان اصلاح ګرانه ده. ما ستاسو خدمت کې عرض وکړو چې د اوومه جمعه د دې حدیث باندې خبره کوو چې څوک دا وایي چې زه بې سزا نه
بے دس عذاب نا جنت تا پورن لاړ شمه نو دې درې خبرې وکړي. هغه درې خبرې دا دي چې من اکل طیبا چې د خوراک په پاکي، او رسول الله فرمایي وعمل فی سنت د کار عمل به زما د سنت سره مطابق، او درېمه دا ده چې وامن الناس بوایو که خلق د شر نه په امان وي دخل الجنه، دی به بالکل په اول وهلت کې جنت ته لاړ شي بې د سزا نه. دخل الجنه چې دی دا دخله چې دی صيغه د فعل ماضي ده، دی به یقینا جنت ته ځي. دا درې خبرې چې په چا کې دی بس جنتی دی، چې خوراک پاکي، عمل مطابق د سنت سره، مسلمانان د شر نه پامانی، نو باز دی جنتی دی. نو په دې ایمان کې دی ایمان کې لکه بار بار زوی ما چې یو حج نه دی، یوازې مونځ نه دی، یوازې زکات نه دی، بلکې په دې کې نور ډېرې خبرې شته، هغه ټولې به په ځای کې حتی الوصل. لکه څرنګه چې زکات په تا فرض دی، دا فرضي زکات په ورکوي، نو دارنګې د ضرورت په ځای کې به نفلي صدقه هم ورکوي. دام په حدیث مبارک او قرآن شریف کې راغلی ده. یوازې دا فرض بنا ده کې مبارک فرمایلی دی چې ان فی المال لحقا سوى الزکات، په مال کې چې دی حق دی سوا د زکات نه. هغه به تو یوازې زکات من ورکې بلکې نور ډېرې خبرې دي، هغې کې به هم ته امداد حتی الوسع کوي، او دغه صدقه به د الله په رضا ورکوي. ستا به پکې مقصد د خدای رضا وي، د یو الله رضا به ستا مقصدي، لار جوړیږي. حسب توفیق به خپل امداد پکې کوي، پل جوړیږي حسب توفیق په پکې ته امداد کوي، جماعت جوړیږي حسب توفیق په پکې خپل ستا چې څونه توفیق امداد وکړي. دغه رنګې مدرسه جوړیږي ته به پکې امداد کوي، او که امداد دی په دې ضروري ځایونو کې ونه کو نو ته چې کوم عبادت کې نو هغه نه قبلیږي. سلف و صالحینو خبره کړې ده چې یو سړی د خدای حق ادا کوي او د مور پلار نه ادا کوي، نو دا دی چې کوم د خدای حق ادا کوي دا هم نه قبلیږي. قرآن شریف کې دوه خبرې دي، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. یو زما حق دی چې زه ستا مربي حقیقي ما دا کا،
او بل ستا مور او پلار ستا مربي دي ستا تربیت یې کړې دي مجازي دي د هغوی حق ادا کا. دا دواړه خبرې قرآن عظیم کې په سورت بني اسرائیل 15 پاره کې راغلي دي. یو ځای نه نور ډېر ځایه. نو ته د خدای حق ادا کوې د مور پلار نه ادا کوې دغه د خدای حق هم دنه نه قبلېږي. او که ته چې دی د مور پلار حق ادا کوې د خدای نه ادا کوې نو دغه د مور پلار چې کوې دا هم دنه نه قبلېږي. نو تا هغه کار ته زور ورکړی دی چې په هغې باندې څه پیسه نه لګي، چې پیسه کوم ځای کې لګي نو هلته کې برابر نه وي، هغې ته جوړ نه وي، هغې ته خدای وایي پیسې ته. دغه رنګه یو سړی د خدای تابعدار دی د رسول الله تابعدار نه دی نو د خدای هغه تابعداري هم ترې نه قبلېږي. هر څومره چې ځان ستړي کړي دغه عبادت ته خدای د تا نه نه قبلېږي چې ته د رسول الله په سنتو کې تابعدار نه یې. نو دغه سنتو چې ته تابعداري نه کوې د خدای عبادت هم دنه قبول نه شو. دغه رنګه که ته حقوق الله ادا کوې حقوق العباد نه ادا کوې نو هغه حقوق الله هم تا نه قبلېږي. دا ټولې خبرې به ته په ځای راوړې نو ته به مسلمان شي. تا چې دا ویلې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله درود وایه صلی الله علیه وسلم. تا چې لا اله الا الله وي یا الله ستا ټول حکمونو ته ما غاړه کېښوده. او محمد رسول الله دی وی نو د رسول الله تمام سنت بز حتی الوسع ادا کوم څونه چې ما بس کېږي. هغه سنت د پیغمبر علیه السلام ورپسې به هغه ټول تا په لا اله الا الله کې محمد رسول الله کې دا ټول لال. اگر گویم مسلمانم بلرزم اگر گویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات لا اله را. سالک وی که زه وایم چې زه مسلمان یم نو ویښته مې په دې وجود ودرېږي که دانم مشکلات لا اله را چې دا لا اله الا الله محمد رسول الله دی وی په دې کې مشکلات شته. ابو جهل ته چابي چې دا کلمه وی ولې نه وی وی لا اله الا الله وی او وی بالکل یې ویما وی سټ کی ته نه وی محمد رسول الله ته تیار نه ما یا مسلمانانو ته هم د سنتو تابعداري ونکړه. ابو جهل وی دغه ډېره ښکلې کلمه ده چې لا اله الا الله وی ملک الناس دویمه خبره زما د طاقت نه بار ده. نو دویمې خبرې ته هم تیار شه. تا خدای سره وعده کړې ده چې محمد رسول الله دی نو د هغه خبره به مني. هغه خو د یو مقام شخصیت دی. انس ابن مالک وی خادم رسول الله 10 سنین. انس ابن مالک د رسول الله خادم دی 10 کاله خدمت کړې دی. وی د رسول الله سره روانو ما هغه د خپل پیغمبر شان مورا وی د رسول الله سره روانې ما یې دې یو سړي ورته آواز ورکړو
وی یا خیر البریه. د دې زه پښتو کې ترجمه کوم. نبی علیہ السلام ته وی اے بهتره د تمام مخلوقاتو، د ټول مخلوق بهتره. دا خیر چې دی صيغه د اسم تبذیل ده، یا خیر البریه، اے د تمام مخلوق نه زیات په خدای ګرانه او بهتره، ډېر بهتره د ټول مخلوق. تاسو نه تپوس کوم جناب رسول الله د تمام مخلوق نه بهتر دی که نه دی؟ دا زمونږ ایمان دی. لیکن د خپل پیغمبر خبره اوره، هغه به ته وایي سړي ته وي چې رسول الله ته وي یا خیر البریه، هغه به ته وي ذاک ابراهیم، وی دا بهتر د تمام مخلوقاتو ابراهیم خلیل الله دی. ما ته مه وایه. رواه الترمذی فی الجامع، دا ترمذی مبارک کې راغلی دی. دا نبی علیہ السلام چې وی محدث کبیر د زمانه امام نووي وی قاله رسول الله تواضعا، دا رسول الله خپل عاجزي وکړه، تواضع یې وکړه چې نه دغه ابراهیم خلیل الله ته وایه. دا زما ستا پیغمبر دی چې څومره تواضع پکې ده، او سره د دې نه چې د ابراهیم علیه السلام نه مرتبه د ده پورته ده، اگر که هغه جد امجد دی، هغه نیکه دی. دویمه توجیه د محدث کبیر امام نووي په شرح د مسلم کې دا کړې ده چې دا سړي ورته وي یا خیر البریه، وی ذاک ابراهیم، دا ابراهیم علیه السلام دی. قبل ان یوحى الیه انه سید ولد آدم، دا لرسول الله ته وحی نه شوی چې د تمام بنی آدمو سید، د ټولو پیغمبرانو سید دی. دا لرسول الله ته وحی نه راغلی، ځکه ده وی. خو زما ول توجیه خوښه ده چې رسول الله تواضع کوي ډېره زیاته. عبدالله ابن عمر وی رسول الله زما ده فاتح ته مصر عمرو بن العاص، هغه پلار دی، هغه هم صحابي دی. عبدالله ابن عمرو هم صحابي دی. وی رسول الله مبارک ته زما خبر ورسېده، فاتح ته مصر ولا یو نیکه بیبي او د حورې په شان ښکلې کړې وه، عربس هم ښکلي دي. دا انګور نه یې تپوس وکړو، وی دا خاوند دې څنګه دی سموده پس؟ وی ډېر ښه سړی دی، خو زه چې تاسو دې کور ته راواده کړې ما، زما سره اوسه پورې خاص تعلق نشته. صحابه ووره دا هغه څوک دی چې محمد رسول الله یې په سترګو لیدلی دی، هغوی ته څوک رسېدی شي. یو ادنا صحابي ته د تمامې دنیا مخلوق سره د اولیاء د قطبانو نه به ورته عمر نه رسي، یو معمولي صحابي ته. وی ډېر ښه سړی دی، خو د شپې چې راشي زه په بستره یم، دی په مانځو درېږي، په یو رکعت کې قرآن شریف خلاصوي. ما اوس ستا څه عبادت دی؟ تا له خو قرآن شریف په یاد هم نه درځي. قرآن شریف چې په دې سینه کې پروت دی، خدا لوی دولت دی. او وی نو چې ټوله شپه ولاړ وي، بیا مانځه له لاړ شي، بس قرآن شریف په دویم رکعت ختم کی. او د ورځې روژه یي، نو په روژه کې خو همستري روانه ده، او په مانځه کې هم ناروا ده. وی زه چې راغلی ما سره اوسه پورې خاص تعلق نشته، که دی په ما خپوي نو زه به کور ته ځم، ځان پې پوه کړم.
د شپې په عبادت ولاړ د ورځې روژه وی ښه وی وارو که زه رسول الله ته وایم هغه په خپله ورته نه وي ځکه چې هغه هم صحابي دی زوی هم صحابي دی بعضې زوی ډېر محترمي په پلار نو داسې خبره ورته چې په واسطه وکړي وی زه رسول الله ته وایم وی نبی علیه السلام راغی وی الم اخبر مجولس هغه د واحد متکلم پیلی مضارع وی ما ته خبر نه دی راکړی شوی چې ته د شپې په ټوله شپه په مانځه ولاړې د ورځې روژه کې وی او وی رسول الله داسې کار کوم وی په دې کې زه لاړم بالغ مې راواغېسته نو ما بالغ وجب چې رسول الله په دې بالغ کښېني نو وی بالغ زما او د رسول الله په مابین کې پاتې شو په ځمکه کېناسته په بالغ کېناسته د بالغ نه یو طرف ته ځې ما بل طرف ته رسول الله دې تواضعا د خپل صحابي سره یې دومره تواضع وکړه چې په هغه بالغ کې نه ناسته وی دا کار مه کوه بس پام کوه چې ونه کړي تا باندې ستا د دې بدن حق دی د دې سترګو حق دی د دې غوږونو حق دی د ښځې د باندې حق دی وی ښه د خدای پیغمبره وی تا څنګه د هغې سره تعلق تر اوسه پورې نشته چې د هغې میاشت وي چې راغلې فآتوا كل ذي حق حقه او یې داسې کار کوه ډېرې خبرې ورته وکړې اخر کې ورته وی قرآن شریف په د شپې دا به په 7 شپو کې ختم دی هر چې کوم دی د شپې به یو منزل وی قرآن شریف 7 منزل دي ودي دا اول منزل چې دی د فاتحې نه تر صورت مائدې پورې دی په باندې 15 سپارې دی دقه سزا هر یو داسې دی وی دونه به وایي وی رسول الله دا ما طاقت دی وی پام کو چې د دې نه زیات نه وی او رجوع کې ورته ډېر خبره وکړه اخر کې ورته وی د داود علیه السلام روجي نیسه یو ورځ روژه یو ورځ کوجه یو ورځ روژه یو ورځ کوجه نو بیا داسې کار وشو ډېر وخت تېر شو ادې غریب بیا سپینګیري شو هغه وخت کې ځوان بیا هم دقه بیبي د سهار نه به قرآن شریف را شروع کو هغه بیبي ورته د به ورته سترګې پټې کړې وي نو یو منزل به یې ورته ماسپښینه پورې برابر کو نو د ماسپښین نه به وروستو د هغې ته په یاد وي هغې به قرآن شریف ته کتل او ده به ورته په یاد وي چې کوم ځای کې به دوکه شو د هغې پته به یې ورکړه نو په 3 ځل به بیا د شپې وي عجیبه خلق تېر شوي دي نو دا یو منزل تقریبا 14 سپارې شوي او دا به وي یا لیتنی قبلت رخصت النبي کاش ما د رسول الله رخصت قبول کړې وي او خو دا مې څه وکړو او بیا به چې دې روژو کې کمزوري شو نو یو څو ورځې بیا کوجه کړه او بیا به پرله پسې روژې ونیولې چا ورته وایي چې ولې دا کار کوې وی نه وی رسول الله چې ما ته کوم اخري وصیت کړی دی تر مرګه پورې به هغه ساتم منزل به د شپې ویم مخکې بیا زه ورته یو ورځ روژه یو ورځ کوجه به نیسم ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې ګوره دا د رسول الله په دغه سنتو دا ټولې خبرې به ته پوره کوې او د خپل پیغمبر هغه شان وپېژنم پیغمبر علیه السلام فرمایلي چې دا ځمکه کله خدای پیدا کړه دا ځمکه نو دا د زانګو په شانې داسې تل راتله 7 ځمکې دي د یوې ځمکې عمق چې دی د 500 کالو په مسافت دی د فلاسفه
صدرہ شرچغمنی تصریح میں بزی عین قضا دقیق کی دا خبر کړی را تو وایا چې دا لاندې ستانه څه دي د انسان پویا د ځمکه کې تر 6 میلو پورې رسېدلې ده هغه بلا چې په وی د 6 میلو نه لاندې داسې ځمکه ده چې نومې الله پکې کار نه کوي اس پکې کار نه کوي چې دا خو 1500 میله فاصله ده 1500 کاله دا یو د بیا د خدای لوی قدرت ته خلاصه کلام ده بیا وته وی بیا نو الله پاک پدې باندې دا غرونه میخونه واله قویقا بغیرو دا الله میخ دی سونه چې لوی دی نو میخ هم لوی دی چې دا پیواله فاستقرت نو بس بکا پارام شوا پرشتو الله ته چغې کړې یا الله دا غرونه دومره شدت کې دي او دومره قوي ترین دي چې ځمکه ودروله وی او یا الله د دې غرونو نه بل قوي ترین شی شته وی او وی څه دي وی اوسپنه ده على وکې د خپل پیغمبر خبرې ته تا ته به واعظان چې ته کیسې کوي د پښتو اردو کتابونو نه اپرېږده دا حدیث واوره هغوی خو څه علم نه دی کړی وی چې د دې نه قوي ترین شی او شدید شی شته وی او وی اوسپنه ده تحفة الحوزی شرح الترمذی هغې کې لیکلي دي چې اوسپنه ولې مضبوطه ده ځکه غر پې کنیږي په غر کې لار وباسي په غر کې سمسې په دې اوسپنه وباسي په غر کې لار وباسي او سرنګ پکې وباسي په اوسپنه وی ټیک ته وی خدایا د دې اوسپنې نه مضبوط څه شی شته وی او وی اور دی هغوی لیکلي دي تحفة الحوزی کې اور ځکه چې کوم دی د اوسپنې نه پورته دی چې دې اور باندې اوسپنه ویلې کېږي بیا ورته وی چې یا الله د دې اور نه یو شی مضبوط شته وی او وی هغه څه دي وی هغه اوبه دي خبرې د خپل پیغمبر ته وکړه وی هغه اوبه دي په دې اوبو باندې اور مړ کېږي دا قوي دي د هغې نه یا الله وی د دې اوبو نه یو قوي شی شته وی او وی هغه باد دی باد ولې قوي دی د اوبو نه ځکه چې دا باد راوالوځي الله پاک په حکم راوالوځي نو هغه وریځه چې په اربونو منه اوبه پکې دي هغه چې روانوي چې کوم ځای ته د خدای خوښه هلته یې بوځي نو اوبه چې دی هغه چې دی ګویا کې دا هوا چې د اوبو نه پورته شوه ځکه په منونو اوبه بېلته ته یو خبره وکړم چا چې فلسفه ویلي د سمندر ته زه تللی یم جي د سمندر اوبه چې دي داسې دي لکه زهر که دې وڅکلې که نه په ورن به دې په خېټه کې دړي چې تر کومې پورې وتیني نو هغه دړ به نه ځي دا وریځ چې دا اوبه پورته کړي د سمندر نه هوا پکې راشي هغه اوبه خوږې شي تمام باران اوبه خوږې دي اوبې بدلې کړي دقې باد بدلې کړي ترخې اوبې خوږې کړي وی یا الله دام ټیک ته بس موږ د دې هوا چې دی نو طاقت ومنو ځکه چې وریځ دې پورته کوي سره د اوبو نه او کوم ځای ته چې بوځي هلته یې بوځي یا الله فرشتو الله ته وی د دې اوبو نه د دې هوا نه یو قوي ترین شی شته وی او وی څه دي وی ابن آدم تصدق بیمینه لا يعلم به شماله وی د دې نه پورته د دې هوا نه قوي ترین هغه مسلمان دی
چې د الله په دې ښي لاس باندې صدقه ورکړي او ګس لاس ته هم خبر نشي. صدقې د څه مقام واورېده د خپل پیغمبر نه او چې دا ورکړي چې بل څوک خیر بعضې ځای کې که په ښکاره هم ورکوي هم قرآن شریف کې راغلي ده بعضې ځای کې په ښکاره ورکول پکار دي بعضې ځای کې په پټه وی چې دا ورکړي زه طالبانو ته وایم چې دا ولې دا بني آدم چې دا صدقه ورکړي دا ولې د دې ټولو نه زیاته قوي ده ځکه دې باندې نفس اماره بالسوء چې زما استاد د دې دوه ډلو په مابین کې دی چې سخت دشمن دی د دغه دشمن په سمجاویږي شیطان په نفس و شیطان په دې سره اصلاح کیږي په دې صدقې سره د نفس او د شیطان اصلاح شوه دا په غوا دا په غور دا په غرونو دا په اوسپنه دا په اسم نه کیږي. یوه بل جناب رسول الله فرمایلی دي التصدق تطفئ غضب الرب صدقه ورکول حسب توفیق چې څه دي کیږي د مخه دا صدقه ورکول د خدای غضب مړ کوي او د الله غضب دا په هواګانو دا په ورونو دا په اوسپنو دا په هوا باندې نه مړ کیږي په دې د الله غضب مړ کیږي. ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې دا دین چې دی مجموعه باندې به خیري عمل کول الله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي. واخر دعوانا سنت